د افغانستان ګران بیه ډبرو پروسس پیلیږي. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتو نه مخکې دغه ویډیو یو ځل تاسو تر پای وګورئ چې څه رقم ډبرو پروسس پیلیږي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ګران بیه ډبرو پروسس پیلیږي چې له امله به دغه ګران بیه ډبرې په معیاري ډول له ځمکه راویستل شي. د کانون او پټرولیم وزارت د لومړي ځل لپاره د افغاني شرکتونو ته جواز ورکوي چې دغه د افغانستان ګران بیه ډبرې پروسس کړي او په هیواد کې دننه یې په معیاري او شفاف ډول پاکونه او بیلونه وشي. د کانون او پټرولیم وزارت وایان عبدالقدیر مفتي نن ورځ دغو شرکتونو ته جواز ورکولو په اړه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغاني شرکتونه د هیواد د ګران بیه ډبرو د پروسس لپاره جوازونه ورکوي چې له دې لارې به د هیواد ګران بیه ډبرو پروسس به دننه د هیواد کې ترسره شي او ترڅنګ به یې په زرګونه افغانان کارګر ته د کار زمینه مساعده شي. نوموړي زیاتوي چې دغه افغاني شرکتونه به په هیواد کې دننه د ګران بیه ډبرو پروسس معیاري ډول وکړي او له پروسس نه به وروسته به یې په بهرنیو هیوادونو ته د پلور لپاره ولیږدوي. عبدالقدیر مفتي دا هم وایي چې په دې وروستیو کې یو افغاني شرکت د هیواد د ګران بیه ډبرو د راویستلو او د یادو ډبرو د پروسس لپاره په هیواد کې دننه زیاته پانګونه کړې ده چې له امله یې شاوخوا 1500 افغان کارګر ته د کار زمینه مساعده شوې ده. له دې مخکې د هیواد ګران بیه ډبرې د مافیایي ډولو او زورواکو لخوا راویستل کېدل او بیا د قاچاقي لارو په وسیله د پاکستان هیواد ته وړل کېدل چې پاکستانیان بیا په معیاري پروسس نه وروسته د بهرني هیوادونو ته د پاکستان په نامه واردول او ډیره زیاته ګټه به یې ترې لاسته راوړله. د افغانستان ګران بیه ډبرې نورو هیوادونو ته د بل هیواد په نامه واردېږي چې له امله یې زموږ هیواد د اقتصادي ډیر زیات تاوان ورکړی ده. دوستانو که چیرته مو همدغه ویډیو خوښه شوي نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو خبرونه خبر شئ نو زموږ د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل ښه وخت درته غواړم.